أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. په دې آیت مبارک کې الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام بحث ذکر کړی دی د یو ظالم او جابر بادشاه سره چې د هغه نوم مفسرینو نمرود ذکر کړی دی. نمرود په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. نمرود او د هغه قوم بت پرست همو د بتانو عبادت به کو او د نور سپوږمۍ او د ستورو عبادت هم کو. دي ته هم خدایان ویل، بتانو ته هم خدایان ویل او نور سپوږمۍ او ستوري دي ته هم خدایان ویل، دي ته به هم سجدې کولې. او په خپله نمرود هم د خدای دعوه کړې وه، خلقو ته به وی چې ما ته به هم سجده کوي. د هغه د مقابلې دپاره الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا کو او د ابراهیم علیه السلام تربیت او پرورش په یو داسې کور کې وشو چې هغه ټول کور او خاندان هغه بت پرست دي، د بتانو عبادت کوي. او د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار چې د هغه نوم قرآن مجید آذر ذکر کړی دی او تاریخ او مفسرینو د هغه نوم تاریخ ذکر کړی دی چې اصل نوم تاریخ او آذر باندې مشهور آذر لقب، نو قرآن مجید هغه مشهور لقب او نوم ذکر کړی دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، آیتو د بتانو عبادت کې د الله نه سوا. ابراهیم علیه السلام پلار ته هم دعوت ورکوي او بادشاه د زمانې ته هم دعوت ورکوي چې ته خدای نه یې، دا بوتان خدایان نه دي، دا نور او سپوږمۍ او ستوري دا د عبادت لایق نه دي، د عبادت لایق یو الله دی چې هغه زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. ابراهیم علیه السلام نمرود بادشاه ته دعوت ورکو. نمرود بادشاه هغه ورته وویل چې ستا د رب صفات څه دي، ته چې د کوم رب دعوه کې نو په هغه کې کوم صفات دي چې هغه ما کې نشته دی. ابراهیم علیه السلام ورته د خپل رب صفات بیان کړل. یو صفت دا بیان کو چې کوم د آیت مبارک کې هم ذکر دی، یحیی و یمیت، چې هغه ژوندي کول کوي او هغه مړه کول کوي، یعنی مرګ او ژوند هغه زما د رب په اختیار کې دی. نمرود بادشاه ورته ووی چې دا خو اسانه خبره ده،
دا خو زم کولی شم، دا مرګ او ژوند دا زم کولی شم. وی څنګه کولی شي؟ نو دوه قیدیان د قیدخانې نه راوستل، یو باندې عدالت د پانسۍ حکم کړی چې هغه به پانسي کیږي. نو نمرود بادشاه ووی چې بس دی پرېږدې. او بل بې ګناه قیدي چې هغه باندې عدالت کې جرم ثابت نه و، عدالت د هغه په حق کې فیصله کړې وه چې دی پرېږدې، نو هغې راونیو بې ګناه او هغې قتل کړه، هغې پانسي کړه. وی دا یو مې ژوندی کړ او دا یو مې مړ کړ. وی دا ما وکړل. نو کم عقل و پوهېده نه چې دا یو ته وی چې ما ژوندی کړ، دی خو مخکې نه ژوندی و، او دا بل چې ته وی چې ما مړ کړ، نو دا خو د بې ګناه قتل وکړو، دا د ظلم وکړو. الله خو هغه ذات دی چې داسې ژوند ورکوي چې د هغې نام و نشان نه او الله پاک ژوند ورکوي، او الله پاک د مرګ فیصلې هم کوي. چا دپاره د مرګ کومه نیټه مقرر کړې ده، په هغه مقرره نیټه به مرګ خامخا راځي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دی د دلایلو په بنیاد باندې نه پوهېږي، نو دته اوس عقلي دلیل پکار دی. په دغه دلیل کې ورسره مزید بحث مباحثه ونه کړه د مرګ او د ژوند په اختیار کې، چې دا زما د رب په اختیار کې دی. وی نمرود بادشاه په دې نه پوهېږي چې مرګ څه ته وایي او ژوند څه ته وایي. نو دلیل یې بدل کو او داسې ناشنا او عجیبه دلیل یې ورته پیش کو چې نمرود بادشاه لا جواب پاتې شو، حیران او پریشان پاتې شو. دویم دلیل چې کوم دی آیت مبارک کې ذکر دی، ابراهیم علیه السلام پیش کو چې زما د رب صفت دا دی چې هغه د مشرق د طرف نه نور راخیږي. نو که ته وایې چې زه خدای ما، نو به ته د مغرب د طرفه راوخیږوه. نمرود بادشاه په دې کې لا جواب شو. دا هم ویلی شو چې دا د مشرق طرف نه خو یې زه راخیږومه. نو ابراهیم علیه السلام ته خپل رب ته ووایه چې د مغرب د طرفه یې راوخیږي. او دا یې ځکه ونه ویل چې ده ته پته وه چې د مشرق د طرف نه کوم رب راخیږي چې هغه د ابراهیم علیه السلام رب دی، هغې د مغرب طرف نه هم راخیږولی شي. نو اوس سره په دې دربار کې رسوا کېږم او بیا به په ټوله دنیا کې رسوا شم، خلقو ته به پته ولګي چې دا د ابراهیم علیه السلام چې د نمرود بادشاه سره کم بحث کو، نو نمرود بادشاه ورته ووایي چې زه د مشرق نه راخیږم، او ته خپل رب ته ووایه چې د مغرب طرف نه راوخیږي. نو هغه رب د مغرب طرف نه راوخیږو، ټوله دنیا کې به ذلیل او رسوا شمه. نو دغه جواب یې ونه کو چې د مشرق طرف نه زه راخیږم او د مغرب طرف نه د ستا رب راوخیږي. او دایم اونو شو ویلی چې زه به د مغرب طرف نه راوخیږم. دویم جواب دا کېدی شو، او دا یې ځکه ونه کړی شو چې هغه ته پته وه چې د مشرق طرف نه هم الله راخیږي او د مغرب طرف نه به هم الله راخیږي. دا اختیار د نمرود بادشاه سره نشته دی. نو چې دا دویم دلیل حضرت ابراهیم علیه السلام پیش کو، نو نمرود حیران او پریشان شو، هیڅ جواب یې ونه کړی شو. نو دومره لویه بادشاهي الله پاک ورکړې وه او د بادشاهۍ په نشه کې راغی. د دا سرکشي چې کومه ذکر کړې ده او د خدای دعوې کړې ده، د الله پاک نه انکار کو، الله رب نه منو، الله معبود برحق نه منو. نو د دې بنیادی وجه دا وه چې دته الله پاک بادشاهي ورکړې وه. نو چې کله انسان ته منصب او عهده میلو شي او هغه عهده د دنیا په اعتبار سره اوچته عهده وي، نو په ده کې تکبر او لویي پیدا کیږي. یا ورته الله پاک ډیر مال او دولت ورکي، نو د مال او دولت په نشه کې بیا په ده کې تکبر او لویي پیدا شي، او دی د الله پاک د قانون نه او د الله د احکاماتو نه دی سرکشي او بغاوت اختیار کی، نافرمانی شروع کی. نو نمرود بادشاه چې کومه نافرمانی کوله، د الله پاک د وحدانیت نه منکرو، د خدای دعوې کړې وه، نو دا په دې وجه باندې چې دته الله پاک بادشاهي ورکړې وه. نو د بادشاهۍ په وجه باندې د الله پاک د توحید نه منکر شوی. نو په ټوله دنیا باندې یو د بادشاهي وه، او یو بل بادشاه دی چې هغه هم کافر و، دیم کافر و، او یو بخت نصر دی. دا دوه کافران بادشاهان په دنیا تیر شوي دي چې دوی په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده.
او دوه مسلمانان بادشاهان تیر شوي دي چې هغې په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. یو حضرت سلیمان علیه السلام چې هغه پیغمبر هم او بادشاه د زمانې هم په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. او یو سکندر ذوالقرنین چې قرآن مجید کې سوره کهف کې 14مه سپاره کې د هغه واقعه الله پاک ذکر کړې ده. ویسألونک عن ذی القرنین، دغه ذوالقرنین بادشاه دا مسلمانو او د ده هم په ټوله دنیا باندې بادشاهي وه. الم تر الی الذی، آیا تا ته نه دی معلوم هغه کس، واقعه او قصه د هغه کس حاج ابراهیم چې هغه جګړه کوله، بحث کو ابراهیم د حضرت ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د هغه د رب په باره کې چې د هغه نه د نمرود بادشاه انکار کړی، الله یې نه منو، د الله سره شریکان ګرځولی. نو دا بحث او مباحثه ولې کوله؟ ان آتاه الله الملک، په دې وجه باندې چې الله پاک هغه ته بادشاهي ورکړې وه. نو بادشاهي په نشه کې راغې، د خدای دعوې وکړله او د الله پاک سره بوتان، نور، سپوږمۍ او ستوري دا شریکان وګرځول. په خپل هم د هغې عبادت کو، د بوتانو هم عبادت کو او خلقو هم دغه شان کول. او خلقو ته دا حکم هم کړی چې تاسو به ماته هم سجدې کوئ، زه ستاسو رب او ستاسو خدای یم. اذ قال ابراهیم، په کوم وخت کې چې وویل حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود بادشاه ته، ربی الذی، رب زما هغه ذات دی، یحیی چې هغه ژوندي کول کوي، ویمیتو او هغه مړه کول کوي. نمرود بادشاه ته پوسو کو ته د خپل رب صفات بیان کا. نو دوه صفات یې ورته لومبني بیان کړل چې مرګ او ژوند دا زما د رب په اختیار کې دی. قال نمرود اویل انا احیی و امیتو، انا احیی زم ژوندي کول کوم، و امیتو او زه هم مړه کول کومه، چې دا خو زم کولی شمه. نو یو بې ګناه قیدي هغه قتل که، ظلم یې ورسره وکړو، او چې کوم ګناهګارو د پانسۍ لایقو نو هغه یې پرېښودو، وی دا یو مې ژوندی کو، دا بل مې مړ کو، وی دا زم کولی شم. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دی د مرګ او د ژوند په حقیقت باندې نه پوهیږي. نو فوراً دلیل بدل کو، عقلی دلیل پیش کو. فإن الله، قال ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام اویل، فإن الله یأتی بالشمس، بشک الله پاک راخیجی نور، من المشرق د مشرق د طرفه، فأت بها نو تو راخکاره که او راخیجه و دا نور، من المغرب د مغرب د طرفنا. کته وی چې زه خدای یم او د الله د خدای نه او د وحدانیت نه ته منکرې، نو زما د رب کار دا دی چې هغه د مشرق طرف نه نور راخیجي، نو ته د مغرب طرف راخیجه وه. نو لا جواب شو. فبهت الذی، نو حیران شو هغه کس، کفر چې کفر یې کړی یعنی نمرود، حیران او پریشان شو، لا جواب شو، شرمنده او رسوا شو، هیڅ جواب یې د دې خبرې اونه کړی شو. والله لا یهدی القوم الظالمین، والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نه کوي ظالمانو خلقو ته. ظالمان څوک دي؟ مشرکان. نو نمرود هم مشرکو او دغه قوم هم مشرکانو. نو په دې وجه باندې چې هغوی په خپل کفر او شرک باندې کلک ولاړو، ضد یې کو. ابراهیم علیه السلام ته څومره تکلیفونه ورکول، نو الله پاک هغوی ته هدایت ونه کو. علم ترى آیتا تند معلومه الی الذی، واقعا د اغه نمرود بادشاه، حاج ابراهیم چې هغه جګړه کوله، بحث کو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره، فی ربه د هغه د رب په باره کې، ان آتاه الله الملک، په دې وجه باندې چې هغه ته الله پاک بادشاهي ورکړې وه، ځکه دا بحث مباحثې کولې. اذ قال ابراهیم، په کوم وخت کې چې وویل حضرت ابراهیم علیه السلام، ربی الذی، رب زما هغه ذات دی، یحیی چې هغه ژوندي کول کوي، ویمیتو او مړه کول کوي. قال نمرود وویل په جواب کې، انا احیی زم ژوندي کول کوم، و امیتو او زه هم مړه کول کوم، دا زم کولی شم. قال ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام ورته په جواب کې وویل، فإن الله یأتی، بشک الله پاک راخیجی، بالشمس نور، من المشرق د مشرق طرفنا،
فأت بها نتور اوخی جود انور من المغرب د مغرب طرفنا فبهت الذي كفر نو حیران شو هغه کس چې کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت نکي ظالمان خلقته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما پس د خالقی صاحب ته دعا وکړئ بیمار دی نور څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي کورونو کې هسپتالونو کې جسمانی روحانی ظاهري باطنی بیماران دي نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي د ټولو بیمارانو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي د خپلو مشرانو د خدمت دپاره د خپل رب د عبادت دپاره او د خپلو کشرانو د تربیت او د دعاګانو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي د بیمارۍ جرړې د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي څومره مشران کشران نارینه زنانه تر دې وخته پورې وفات شوي دي ټول په دعا کې یاد کړئ الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي د هغې مشرانو فیوزات د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي د چا اولاد نشته دی دعا ورته وکړئ چې الله پاک ورته نیک او صالحه اولاد ورکړي الله پاک د نیک او صالحه اولاد د زړه دا میوه ورته زر تر زره نصیب وګرځي د چا چې اولاد شته دی الله پاک هغه نیکان صالحان کې د مور او پلار دپاره د زړه سکون او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي د سترګو یخوالی او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه